زما یو خبره یاد ساتئ زه درته نن تاسو الله کوم څه درته په خپله اشاره چې تصوف په ملګري کې څو غلط بیانانې خوړئ الله خوشحاله وشي زه که دا د الله نه مخې دا اقرار کړم چې زما پکې ذاتي نه ښه شته نه بد شته زه د خپل قوم سره ولاړ یم زما د عوامو د دې کمیټې کې به ما ته څلور کسان پنځه کسان داسې راکړي چې زه به ورته د خپل اختیار ورکړم زه به چې زه روزګار نه یم آخر زه نه روزګار زه دا نه یم چې زه به دا وکړم د دروغ اعلان دا څنګه نه کوم چې الله د وطن زما دښمن دی نو زه د الله دښمن نه جوړېږم ستاسو د خوشحالۍ لپاره ما دا ټایم ډېر کم خپل اختیار تاسو ته زه درکړم خو هغه خلک چې خبره اوري په خبره پوهېږي او دا ژبه یې په خپل وخت چې ژبه یې په خپل وخت کې نامان نه راوړي ځکه چې اخلاق په دنیا کې بهترین شی اخلاق دی د دې ابوبکر رضی الله عنه له الله زیری ورکړی په دنیا کې چې ته جنتي یې خو بیا هم د خپله ژبه هغه راویسته او ستا د لاسه به جهنم ته ځه جنت ته دا د ژبې دومره وخت کې دا ادا کېږي او پوره خلک چې په قانون پوه زره زره دا وعده کوم چې څومره داسې نور کسان په دې محورې کې مخلص وي زما د خپل رب سره وعده زه به له دوی په شاملولو ډبل بلغوني سره ووسم دا یو خبره به زه ګنهګار نه یم زه بدمعاش نه یم چې چا ته به زور ونه کړولم ما ته د الله اولنه کې ما ته کوي چې الله د حکم مطابق او د پیغمبر سلام په طریقه چې دا لوېدله کامیاب دی ما ته د الله حکم دی چا یو پر ځمکه یو پر ځمکه دوه فوټه هر څه چې چا مې په بدماشي راوسته په قسم یې راوسته په طاقت یې راوسته په دوکه یې راوسته نو موږ وایو که الله دا خبر له موږ نن چې موږ راځو مقبرې ته ورشئ موږ مبارکه کړه رسوله ټول مطلب دی چې هر پای کې اتفاق شعر موږ ته مقبره راکړه خو د سره سره موږ نن دا پیسې لرو چې دې مقبرې ته ځو چې موږ داسې صفا راشو چې موږ دا جنت ته کوم جنت جوړ شي دا کومه دا پیسې لرو سره ارسل الله موږ راکړي الله د حکم مطابق چلیږو نو الله دا حکم دی چې پردۍ ځمکه چا واخیسته د قیامت کې به د ده په دین به غټ انسان جوړ شي او د ده سر ته به دا به ووسي او د ده سر ته به دا چولی شي او ګرځي به نو ما په خپل دې ته زوړی زه خو نه یم جوړ نو پردۍ ځمکه د زما رسمې په زور نه په بدماشۍ رسمې چې نه د حکومت په زور راوستوي دا خبره بدت او که پیسې به که کروړي که لس کروړي که پنځه کروړي که شل کروړي انشاءالله تعالی زه به خپل هر پروتون کمزوری مسلم نه یم دا کم دی کمزوری وجود نه یم دلته کې روغبړګون خپل دی دلته ناست دی امیلان خپل دی دا بل امیلان خپل دی رحمان پردیسو شوی نو چې ټول یې مطلب چې لږې لږې راوړو خو انشاءالله ډېر ډېر ورسې جوړي بل تاسو پکې اوس وایي چې دا صوبایي حکومت ځمکه ده د صوبایي حکومت هم په عوام نه کېږي چې ستاسو اداره وکړو چې ستاسو شوه سبا به ډي ایل سي ډي ډي سي ډي ډي کومه راغلي او لوړ په سربراز کې ډېر روزګاري دا وایي دا ما ته وګورئ چې دا واقعي زموږ د صوبایي حکومت دي دا وکیلان دا ټول ما ته کینې بیا به ډي سي ته وګورو په دواره زه به خپله مګې مګېږم قوه د الله نه امید دی انشاءالله چې کامیابېږم به خو تاسو باندې دا وکړئ دا هم د صوبایي حکومت د وزیراعلی په رسوان امنیت کې دا هم انشاءالله تعالی مقبلې ته ځم وقد كنت بريئا به هذه الفتاوى